شیخ صاحب محترم په دې حدیث کې چې موږ ګورو د مور حقوق ډیر زیات دغه تاکید شوی دی. ولې مور دا خبره وایي ظلم نه دی پلار سره، پلار غریب بس هغه مور د حقوق دغه وجه اصل کې بنیادی دا ده یو څو وجوهات دي. یو وجه دا ده چې د مور سخت ډیره زیاته ده. سخت د دې قران نه معلومه ده چې قران کې الله ذکر کړی کنه چې د مور د خپل ماشوم په خېټه کې چې هغه سره کنه نو وهنن علی وهن، یو کمزوري د پاسه بلې کمزوري نه. دویم دا چې کله د مور د خپل بچي زیږاو نو په دغه ټیم کې د مور تقریبا مرګ پستر ګبانی ني، لیکن په دې ماشوم چې کله نظر ورګي دغه نه مرګ میر شي. دریم دا د دې ماشوم چې څومره په وړوکوال کې پالنه د هغه ټول مور کوي، د دې د خوراک بندوبست مور کوي، د دې د ګندګي صفا کول بندوبست مور کوي، د شپې جړه ته د مور نه پریدي. نو د مور سخت چې کوم دغه ډیره سیوا ده. یو څلورم وجه هغه دام د چې اصل کې پلار چې کوم دی نو هغه زور ور دی او دغه نه بچی چې کوم د یریږي او رو بهشتره به نو هغه د خپل بچو نه په زور باندې حق غستلی شي. لیکن مور چې کوم دا کمزوري ده او دغه زړه ډیر نرم دی په بچی خپکی نو دا د خپل بچی نه حق په اړه سن غستل نشي. ځکه شریعت زور لګولې دی چې ګوره د مور حقونه دي درې دي په نسبت د پلار باندې. نو پلار خپل حق چې کوم دی هغه اخلي، خدای وجه دار چې هغه سخت کم ده. د مور حق سیوا ذکر چې دغه سخت ډیر زیاته ده او بلغه کمزوري ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.